أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. حامیم. د دې کتاب نازلې دل د الله د طرف نه دی چې زبردست دی او حکمت والا دی. حقیقت دا دی چې په اسمانونو او پزمکه کې بشمار نخدي د ایمان راوړونکو د پاره او ستاسو په خپل پیدایش کې او په هغه زناورو کې چې الله یې پزمکه کې خوروي ډېری نخدي د هغه خلکو د پاره چې یقین کوونکي دي او د شپې ورځې په فرق او اختلاف کې او په هغه رزق کې چې الله یې د اسمان نه نازلوي بیا داغه په ذریعہ ملزمکه ژوندۍ کوي او د هواګانو په گردش کې ډېری نخدي د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي. دا د الله نخدي چې مونږ یې ستا په وړاندې ټیک بیانوو. اوس اخر د الله او داغه د آیاتونو نه ورستو بل کومه داسې خبره ده چې په هغه به داخلك ایمان راوړي. تباہی ده د هر هغه دروغجن بدعمل سړي د پاره چې هغه ته د الله آیاتونه اورول کیږي او هغه اوري او بیا په ډېر غرور سره په خپل کفر باندې داسې ټینګتیا کوي لکه چې هغه هډو اورېدلی نوي. داسې سړي ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. زمون د آیاتونو نه چې کله یو خبره داغه په علم کې راشي نو په هغه پوری ټوکی کوي. د داسې ټول خلکو د پاره د ذلت عذاب دی. هغه ته وړاندې دوزخ دی. هر څه چې هغه په دنیا کې ګټلې دي داغه نه با یو سیز داغه په کار را نشي. نه به داوی هغه سرپرستان داوی د پاره سو وکړي شي کم چې هغه د الله په ځان له اولیاء جوړ کړی دي. داوی د پاره لوی عذاب دی. دا قرآن سراسر هدایت دی او کم خلکو چې د خپل رب د آیاتونو نه انکار وکړو داوی د پاره سخت دردناک عذاب دی. هغه هم خاص الله دی چې تاسو له سمندر تابع کړو د پاره د دې چې کشته پکې داغو په حکم سره او چلیږي او د پاره د دې چې تاسو داغو فضل تلاش کړئ او شکر ادا کړئ. هغه د ځمکې او د اسمانونو ټول سيزونه ستاسو د پاره مسخر کړل. دا ټول هرڅه د خپل طرف نه پدې کې ډېری نخدي د هغه خلکو د پاره چې هغه غور فکر کوي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړونکو ته وایا چې کم خلک د الله د طرف نه د بد ورځو دراتلو څه فکر نه لري نو داوی غلطیانی معاف کوي. د پاره د دې چې الله په خپل یوې ډلې ته داوی د عمل بدله ورکړي. چا چې نیک عمل وکړو نو د خپل ځان د پاره وکړو او چا چې بد عمل وکړو نو داغه د سزا وبال با هم پاغوي. بیا تخو تاسو د ټولو پروردگار ته دی. د دین مخکی مونږه بنی اسرائیل ته کتاب او حکم او پیغمبري ورکړی وا. هغه له مونږه د ژوند خسامان ورکړو او د ټوله دنیا په خلکو باندې مو غوړه کړل او د دین په معاملې کې مو ورته واضح هدایت ورکړل. بیا چې کم اختلاف دا غوي په منځ کې را پیدا شو نو هغه د ناپوتیا په وجه نه بلکې د علم راتلو نه ورسره را پیدا شو او په دې وجه را پیدا شو چې هغوی په خپل منځ کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل. بهشکه الله به د قیامت په ورځ داغه معاملو فیصله کوي چې په کومو کې هغوی اختلاف کوي. د دین رستو اوس اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ته د دین په معاملې کې په یو صفا غټلار شریعت باندې مقرر کړی نو ته هم په دغه لار ځه او داغه خلکو په خواهشاتو پسې مزه چې هغه علم نه لري. د الله په مقابله کې هغه ستا هیڅ پکار نشراتلې. ظالمان خلق د یو بل ملګری دي او د متقیانو ملګری الله دی. دا د پوهي او د عقلمندۍ رڼاګانې دي د ټولو خلکو د پاره او هدایت او رحمت دی د هغه خلکو د پاره چې یقین ولري. آیا کوم خلکو چې بدکارونه کړی دي داوی دا خیال دی چې مونږ بګینی هغوی او مؤمنان او نیک عمل خلق یو شان کوو
چې دا غوي ژوند او مرګ با یو شان شي دا خلک ډېر خراب حکمونه لګوي الله خو اسمانونه او زمکا د حق سره پیدا کړی دي او د دې لپاره کړی دي چې هر انسان ته داغه د ګټي بدله ورکړي شي په خلکو با ظلم هرگز نه کیږي نو آیا تا چری د هغه سړي په حال هم غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتونه ځان له خدای جوړ کړو او الله هغه د علم باوجود گمراهۍ ته ورځوو او داغه په غوګونو او زړه باندې مهر لګاوو او داغه په سترګو باندې پرده واچولا د الله نه پس اوس بل څوک دی چې هغه ته نه غلارو خي آیا تاسو سبق ناخلئ دا خلق وایي چې ژوند بس هم دا زمونږه د دنیا ژوند دی هم دلته زمونږه مرګ او ژوندون دی او د زمانه د گردش نه سیوا بل سیز داسې نشتا چې هغه مونږه هلاکوي په حقیقت کې د دوی سره په دې معاملې کې هیڅ علم نشته دوی تش د ګمان په وجه دا خبرې کوي او هر کله چې زمونږ واضح آیاتونه دوی ته اورول کیږي نو د دوی سره د دین سیوا بل هیڅ دلیل نوي چې راولای زمونږ پلرونه نکونه کو تاسو رښتینی یې اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا خاص الله تاسو له ژوند درکوي بیا هم هغه تاسو مړ کوي بیا به هم هغه تاسو د قیامت په ورځ راجم کوي چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشتا لیکن اکثر خلک نه پوهیږي د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي خاص الله لردا او په کوم ورځ چې قیامت قائم شي په هغه ورځ با باطل پرس خلک په خساره کې پریوزي په هغه وخت کې با ته هر ډله ووینه چې په زنګونانو با پړمخې غورځېدل شوی وي هر ډلې تبا आवाज کیږي چې راشه خپل عملنامه وګورئ هغوی تبا ویل شي نن به تاسو له د هغه عملونو بدله درکړي کیږي کوم چې به تاسو کول دا زمونږه تیار کړی شوی عملنامه ده چې په تاسو باندې ټیک ټیک گواہی کوي تاسو بچي سکول هغه به مونږه پچا لیکل بیا چې کوم خلکو ایمان راوړې وو او نیک عملونه به کول هغوی به خپل رب په خپل رحمت کې داخل کړي او هم دا ښکارا کامیابی ده او کوم خلکو چې کفر کړي وو هغوی تبا ویل شي آیا زما آیاتونه تاسو ته ناورول کېدل لیکن تاسو ځان غټ وګڼو او مجرمان پاتې شوي او کله چې با ویل کېدل چې د الله وعده حق ده او د قیامت پراتلو کې هیڅ شک نشتا نو تاسو به ویل چې مونږ ته نه د معلومه چې قیامت سسیز دی مونږ خو بس یو ګمان غوندي لرو یقین مو نشتا په هغه وخت با په هغه باندې د خپل عملونو بدیانی سرګند شي او هغه با د هغه سیس په ګیره کې راشي چې په کم سیس پوری بای ټوکی کوله او هغه تبا ویل شي چې نن مونږه هم تاسو هغه سهرو لکه څنګه چې تاسو د دې ورځې ملاقات هر کړي وو ستاسو د اوسېدو ځای اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسو مددگار نشتا دا انجام ستاسو زکه شو چې تاسو د الله په آیتونو پوری ټوکی کوله او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولې وای نو نن با نه داخلك د دوزخ نه راستل کیږي او نه با دوی ته ویل کیږي چې په معافی غختلو سره خپل رب راضي کړي پس سنا خاص الله لردا چې د ځمکې او د اسمانونو مالک دی او د ټولو مخلوق پالون کې دی پزمکا او پاسمانونو کې لوی خاص هم هغه لردا او هم هغه زبردست دی او حکیم دی